غین مو په دوه شیانو غټ کړئ چې په هندوستان کې ډېر په کار وړل کېږي. سلام دوستانو، په یو نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که زموږ چینل مو نه و سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او د بیل نشان هم ووهئ. زموږ د ویډیوګانو مقصد صرف او صرف تاسو ته لارښوونه ده. هیله کوم غلط مطلب ترې وانخلئ. دا ویډیو خاص د هغو کسانو لپاره ده چې تناسلي آله یعنې غین یې کوچنی وي او د سیکس په وخت کې میرمن نشي یخولی. داسې نوي معلومات مې پیدا کړي دوستانو چې د هند خلک ترې ډېره ګټه اخلي او دا د هغوی نوې طریقه هم ده دوستانو. په دې طریقه کې صرف دوه شیان پکارېږي چې یو یې پاکي او بل یې د زیتونو تیل. دوستانو د دې لپاره باید ویډیو تر اخره وګورئ چې ښه پرې پوه شئ. دوستانو شکر الحمدلله موږ او تاسې مسلمانان یو او صفایي په اسلام کې د ایمان یوه برخه ده. موږ نن د هغه صفایي خبره کوو چې په اسلام کې جواز ورکړل شوی ده. نو باید دوستانو هره هفته کې باید خپل د تناسلي آلې یا غین ویښتان لرې کړو. داسې یې لرې کړو د پاکي په واسطه چې هیڅ د ویښتانو نشان پرې پاتې نشي. نو بیا به د زیتونو یا شړشمو تیلو سره هغه د ویښتانو ځایونه ښه غوړ کړئ تر څو ریشو یا رګونو ته یې تیل ورسیږي او له هغه وروسته یې سم مالش کړئ چې ښه نرم شي او لږ لږ مالش ذکر ته هم ورکړئ. رښتیا پام کوئ چې په مالش کولو سره ځان خلاص نه کړئ، صرف لږ لږ مالش ورکړئ او دا کار باید ډېر وخت وکړئ تر څو مو تناسلي آله قوي غټه شي. دوستانو دا طریقه په هند کې ډېر خلک کوي او هر وخت یې کاروي او ګټه ترې اخلي ځکه یوه ډېره کامیابه طریقه ده. یو ځل یې ضرور استعمال کړئ. دوستانو بیا یې تکراروم، ډېره اسانه طریقه ده. د زیتونو یا د شړشمو تیل پکارېږي، یوه پاکي پکارېږي یعنې د پاکي په واسطه مو ویښتان وخریئ او له هغه وروسته یې غوړ کړئ، ذکر مو هم ورسره غوړ کړئ، مالش یې کړئ. دا کار په هفته کې 3-4 ځلې وکړئ. ستاسو ذکر یا غین به دومره غټ شي او بیا به مزې کوئ. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او که مو لا هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګړي نشان هم ووهئ تر څو زموږ له راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر شئ. هیله لرم ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي.